آیا دا برشتیا سندرغاړي ګلپاڼه وي او که بل څوک به وي؟ نن چې کومه ویډیو تاسو سره شریکوم نو تاسو سره به مکمل هغه تفصیل هم شریک کړم او دا ویډیو به در سره هم شریک کړم ځکه چې دا ویډیو تقریبا د ډیر وخت نه په سوشل میډیا باندې گردش کوي او ډیر کسان د دې باره کې پوښتنه کوي چې آیا دا ګلپاڼه دا او که بل څوک دي. که تاسو وګورئ نو د ګلپاڼې په باره کې مخکې هم داسې افواهات خورې شوي وو. یو وخت کې هغې یو هلک سره کویدن کړې وه، هغه یا حقیقت یا دروغ خو دې پسې هغه باره کې هم خلکو پروپیګنډې او مختلف قسم خبرې وتړلې، حالانکې دې د هغه خبرو تصدیق یا تردید هم نه کړی. اوس مهال ګلپاڼه چې هغه په پاکستان کې زندگی تیروي، دا کوم تصویرونه چې تاسو ته ښکاري همدغسې د یو ویډیو باره کې هغې پسې خبرې کېږي او ویل کېږي چې یو هلک سره یې داسې ناروا او بېهوده کار کړی دی. د ټولو نه اول خو د دې خبرې حقیقت تاسو سره شریکوم. دوستانو دا ویډیو د ګلپاڼې ده او که نه ده، په دې هر څه به تاسو په دې ویډیو کې پوه شئ. د دې جینۍ شکل چې دی دا ګلپاڼې سره بالکل یو شانتې دی، یعنې ورته لري ورسره. او د ګلپاڼې په باره کې خلک وایي چې دا د ګلپاڼې ویډیو ده او ډېر خلک په ګلپاڼې باندې دا ګمان هم کوي چې ګلپاڼې داسې کار کړی. خو تاسو چې دا ویډیو وګورئ نو پخپله به پوه شئ چې دا د ګلپاڼې ویډیو نه ده، بلکې د ګلپاڼې یو همشکل ده. هر څوک چې دا د هغې د کور ویډیو ده یا هر څه چې ده د هغې ویډیو راغلي او قدرتي د انسانانو مخونه یو شانتې کېدلی شي، د دې مخ هم د ګلپاڼې په شان ښکاري. نو په سوشل میډیا باندې داسې یو طوفان، داسې یو خبرې ګلپاڼې پسې کېږي چې ګنې ګلپاڼې داسې کارونه شروع کړي دي. نو حقیقت دا دی چې دا ګلپاڼه نه ده. که تاسو د دې ویډیو تصدیق کول غواړئ نو هم زموږ پیج ته میسج کولی شئ چې تاسو سره شریک کړو. په آینده کې به تاسو سره نور معلومات هم شریکو. او که دا ویډیو کتل غواړئ نو ضرور زموږ پیج ته میسج وکړئ. اول زموږ چینل سبسکرایب کړئ، سکرین شاټ د ویډیو نه وباسئ، زموږ پیج ته میسج وکړئ. تاسو سره به په هغه وخت دا ویډیو شریک کړو. خو د هر څه نه وړاندې تاسو موږ سره خپل نظر ضرور شریک کړئ. تر بیا مو په الله سپارم، د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان. خبرې ګلپاڼې پسې کېږي چې ګنې ګلپاڼې داسې کارونه شروع کړي دي. نو حقیقت دا دی چې دا ګلپاڼه نه ده. که تاسو د دې ویډیو تصدیق کول غواړئ نو هم زموږ پیج ته میسج کولی شئ چې تاسو سره شریک کړو.